ګناهګور انسان ته د پیغور ورکولې بیموري دا په یغ انسان کې زیاته دو چې هغه انسان په ابتدایي تور باندې د دین په لحاظ سره کمزوری وي. ابتدایي تور باندې دا لمینځ نه کو، دای رژه نه نسی، دای زکوت نه ورکوي، د ده وضع قطع جسم لباس دا د شریعت مخالفه وي. بیا ورسته یو وخت داسې روشي چې دا سړی دینداری شي، لمینځ په جمع تکبیر اولا جماعت دغه اهتمام کو، د رژې اهتمام کو، زکوت ورکوي، جسم وضع قطع ژیره لباس دا ټول د شریعت مطابق جوړه شي. بیا شیطان د په ذهن کې دغه وسوسه ورچوي، دا خیالات ورچوي چې کسه ته خو دینداری شولې، ته خو دین ته روغللې، ته خو نیکې چارې کې، او چې کیم خلق نیکې چارې نه کو په ګناهینه کې مبتلا دی نو ته کامیاب یې، هغه نور ټول خلق دغه بدحاله دی، ټول خلق ناکامه دی. دا شیطان دغه انسان په ذهن کې دا خیالات ورچوي، دا وسوسې ورچوي، دغه بیا نتیجه ته راوځي چې دغه انسان په خود پسندي کې مبتلا شي، ځون ډېر غټ ګڼي، په عجب په تکبر کې مبتلا شي. نو انسان دا عجب دغه تکبر دا داسې یو بیماري دو چې دغه د وجې نه انسان ټول نیک عمل بالکل ضایع شي. دا نتیجه ده چې انسان عجب ته ورسیږي، تکبر ته ورسیږي، بیا انسان خپل ځون داسې ګڼي چې مو ته خو د جنت ټکټ میلاو شه، مو ته د نور اعمال کیم ضرورت دی ځکه چې جنت ته خو زه صرف یو څه. نو دغه انسان د دغه عمل د وجې نه دغه د نیک عمل ټول ضایع شه، ورسته پریشانه وي، افسوس وکړو چې مو خو نیک عمل کړی و، هغه نیک عمل ته شه، نیک عمل چیرې لوړ شه؟ نیک عمل خو تو خپل په شا باندې ووایه چې تو ځون په دامره خود پسندي کې مبتلا که، په تکبر کې د مبتلا که، په عجب کې د مبتلا که، چې د تو دغه خیالات د دغه بیماری د تو ټول نیک عمل ضایع که. حالانکه نیک عمل آکه چې په هغه کې اخلاص وي. په نیک عمل نه بعد د الله تعالی نه دا وغواړه یا الله د مو دا عمل قبیل که، په انا بعد د الله تعالی شکریا ادا کوه، نو د تو نیک عملو قبلیږي. چې کیم خلق په ګناهینه کې مبتلا دی د یغې د پوره دو که، د یغې د اصلاح فکر کا، یا الله لکه څرنګه ته چې زه دینداری ته وروستلم، یا الله دغه خلق ټول دینداری ته وروله، یا الله لکه څرنګه چې زه لمونځ په جمع که، رژه نه څه، زکات ورکه، نیک عمل که، یا الله د ټول خلق داسې د موږ نه نیک جوړ که. نو چې کله نیک عمل کې پاکه د تو اخلاص وي، انشاءالله د تو د دعو په برکت سره هغه ټول خلق دینداری ته روشي. نو دغه بیماری دا د تغنی ورکولی ولا بیماری، دغه خلق معیوب ګڼل، حقیر ګڼل، کمتر ګڼل، دغه بیماری عموما په هغه خلق کې دو چې هغه ځون دینداری ګڼي، اول د وره بېدینه وي، ورسته دینداری ته روشي، او شیطان د په ذهن کې دا خیالات ورچوي چې ته خو دینداره شولې، نور ټول خلق د بېدینه دی، ته صرف دینداری. نو بیا په یو واقع انسان په تکبر کې مبتلا شي، په عجب کې مبتلا شي، بیا د ټول نیک عمل ضایع شي. په 4 میاشتو ستا دا میسج دی درته چې کوم انسان په ګناه باندې وویني، هغه په پټه باندې ځون ته هغه انسان د هغې ګناه نه د بچ کولې تدبیر اختیار فکر یې که. که چیرې هغه انسان د هغې ګناهي نه نشي بچ کېدلی، د تو په تو کې دومره طاقت نه وي، بیا د یغ انسان د پوره د الله تعالی نه دا وغواړه چې یا الله لکه څرنګه چې زه د دغې ګناهي نه بچ کړم، داسې دغه انسان د ګناهي نه بچ کړم.